أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. تیر جمعہ کی دجال متعلق بعض بحث ذکر شیو شپائی کیو د ابن سیاد دا واقعہ وا چې دای په باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې دا خیالو چې دا کې دی چې دجال اکبر وي، لیکن رست بیا داسې واقعه رااله چې تمیم داری رضی الله عنه هغه بیا دجال لیدلی و په یو جزیره کې. داین رست بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته یقین پیدا شو چې دجال اکبر هغه په جزیره کې د په یو ټاپو کې هغه بند دی، او هر چې ابن سیادو نایو دجالو من الدجاجله د دجالانو یو دجالو، لیکن دجال اکبر هغه نه و. اگر چې بعض علما هغه د قایلو چې دا دجال اکبر دی، بعض صحابه کرام چې نغیب بدی باندې یقین حاصل شوی او قسم وکاو، لکه مخکې موږ دا یې بیان کړو. لیکن چونکه د صحیح حدیث نه دا معلومه چې دجال اکبر هغه ابن سیاد نه دی. لکه دې باب کې هغه حدیث موږ ذکر کوو چې کوم اوږد حدیث دی او ډېر ناشنا واقع په کې هغه ذکر کړل شوی دا. امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی. مشهور یو صحابیه فاطمه بنت قیس رضی الله عنها چې دا خپل خاون طلاق کړی و او بیا عدت هغې چې کله تیر شو، په صحابه کرامو کې معاویه رضی الله عنه او ابو ذر رضی الله عنه هغې تپوس هم کړی و. نبی صلی الله علیه وسلم نے مشوره طلب کړه. هغه ورته وفرمایل چې ته نکاح وکړه د اسامه ابن زید سره، او په هغې کې هغې ته بیا ډېر خیر میلاو شو. نو فاطمه بنت قیس رضی الله عنها هغې دا حدیث بیان کړی دی او ښه زده کړی دی. مشهور تابعی عامر الشعبی رحمه الله هغه فرمایي ما د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها نه تپوس وکړو چې ما دې یو حدیث بیان کا چې هغه ته بل شاته منسوب نه کړي ما سوا د نبی صلی الله علیه وسلم نه. هغې خپل واقع ذکر کړه چې زه خاوند طلاق کړم، د هغې نه وروسته بیا ما عدت تیر کړ. عدت میں تیراو دا عبداللہ ابن مکتوم بکور کې نبی صلی الله علیه وسلم دای نرست بیا ما تویل چې کله زما عدت تیر شو چې د نکاح کده اسامه سره، خو چې کله زما عدت تیر شو نو سمعت نداء المنادی، ما دی आवाज کون کی आवाज واوریدو چې आवाज کون کې د نبی صلی الله علیه وسلم आवाज کون کې وو، او ویل الصلاة جامعه منجم کون کې دی. وإذا جماعت تراوتم فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دا نبی صلی الله علیه وسلم سرا مزوکم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، نزب صف دا زنانو کیوما حغا صف تلي ظهور القوم چې هغه دی قوم دغی شاته نږدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې، چونکه زنانو مسجد تراتلی اول تداسي پروګرام نو لکه سره چې اوس دور کې دی چې د زنانو ځان لځي د داری نو ځان لځي. زنانه به وروسته صفونه کې ولاړ وي، نارینه چې کوم هغه به مخکې صفونه کې ولاړو. فاطمه بنت قیس رضی الله عنها فرمایي چې زه په هغه صف کې ولاړو ما چې کم صف هغه بالکل سړو ته نږدې صف دی. دا اشاره دی خبره ته کوي چې دا حدیث ما په خپل اورېدلی دی، ما یې زده کړی دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ ختم کو جلس علی المنبر وهو یضحک، نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېناست او خندلی، او یې فرمایل یلزم کل انسان مصلاه، هر یو سړی په خپل خپل ځای د مانځه باندې کېني. بیا ورته وفرمایل اتدرون لما جماعتکم، تاسو ته پته شته چې ما څه شي جمع کړي وي تاسو؟ صحابه کرامو فرمایل الله ورسوله اعلم، الله او رسول ډېر ښه پوهېږي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل انی والله ما جماعتکم لرغبة ولا لرهبة، یقینا قسم په الله ما تاسو نه راجمع کړي نه د ترغیب د پاره او نه د یری د پاره، ولکن جماعتکم، لیکن ما جمع کړي وي تاسو. لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا،
لیکن دې دپاره مې جمع کړي وایي چې تمیم داري رضی الله عنه دا یو نصراني او یو عیسوي سړی و. عیسوي سړی و فجاء ابو بایع واسلم، نو هغه راغی بیعت یې وکړو زما سره، اسلام یې راوړ او ما ته بیان وکړو انه رکب فی سفینة بحریة مع 30 رجلا، او ما ته دا خبر راکړو چې زه په کشتۍ کې سور شوی وم چې هغه دریابي کشتۍ ور 300 کسانو سره چې هغه د لخم او جذام قبیلې کسانو. فلعب بهم الموج شهرا فی البحر، یوه میاشت مسلسل من باندې د دریاب چپو داسې لوبې وکړې او بیا یې منګه ویوړیو جزیرې ته په دریاب کې، او جزیره کې هغه ځای ته موږ ورسولو چې په کوم ځای کې دا جازونه دا کشتۍ ودرېږي، غټې غټې کشتۍ ودرېږي او بیا د هغې په خوا کې وړې وړې کشتۍ وي، هلته بیا خلک په وړو کشتو کې ځي او دغه جزیرې ته هغې داخلېږي. موږ هم دغه جزیرې ته ویوړو، هغه ځای ته موږ ویوړو چې هلته دا غټې غټې کشتۍ ودرېږي او د هغې په خوا کې بیا وړې کشتۍ وي، او دا یې موږ چې ورسولو دا د ماښام په ټیم کې چې لمر پرېوتو نو فجلسو فی اقرب السفینه، بیا دا کسان کېناسته په هغه وړه کشتۍ کې کومه چې هلته هغه وړې کشتۍ وې د غټو کشتو په خوا کې. فدخلوا الجزیره، دیو داخل شول دغه جزیرې ته، دغه ټاپو ته. فلقیتهم دابة، دی سره یو حیوان یو زنده سر میلاو، ډېر هیبتي شکل لرو، کثیر الشعر، ډېر یختو والا، لا یدرون ما قبوله من دبوره، دیو ته پته نه و چې مخ او شایي کومه یوه ده. من کثرت الشعر، د وجې د ډېرو یختو نه د هغې شام نه معلومېدله، مخ یې نه معلومېدله، ټوله سلاسل دا په یختو کې پټه وه. موږ ورته ویله ویلکې ما انتې حلاشي ته څه شي؟ فقالت هغې ویل انا الجساسه، زه جساسه یم. دې کسانو ورته ویل وایي موږ ورته ویل وم الجساسه، جساسه لا څه شي؟ نو یې راته ویل چې ایها القوم، ای خلک انطلقوا الى هذا الرجل فی الدیر، تاسو ما پرېږدئ زما خبره مه تپوسئ، خو ورشئ دلته په دې کمره کې یو سړی دی، دیر هغه کمرې ته ویلې کېدلی شي چې هغه به راهبانو ځان په غرونو کې جوړولې، یو به کنیسه وه هغه به چې په همواره کې وه، کوم عبادت خانه به چې راهبانو په غرونو کې جوړوله هغې ته به دیر ویلې. مانه دې کمرې ته ورشئ، په دغه کمره کې یو سړی دی، فإنه إلى خبركم بالأشواق، دغه سړی ستاسو خبر ته ډېر په شوق کې دی، سپارمان یې دا دی چې څوک راشي زه ورسره خبرې وکړم. وایي هر کله چې هغې موږ ته د یو سړي نوم واغسته، موږ ویلیدو چېرته دا به شیطان نه وي. وایي موږ لاړو فانطلقنا سراعا حتی دخلنا الدیر، موږ ډېر په جلدۍ باندې لاړو حتی چې موږ هغه کمرې ته ور داخل شو. فإذا فی أعظم إنسان رأیناه قط خلقا، وایي ناڅه او پایې کې یو عظیم انسان و چې هغه موږ چېرته داسې نه ولیدلی، د پیدایش په لحاظ باندې د بدن په لحاظ باندې ډېر غټ انسان موږ چېرته داسې نه ولیدلی. واشده وثاقا، او دومره مضبوط چې تړلی شوی داسې بل څه موږ نه ولیدلی. مجموعة یداه الى عنقه، دغه د لاسونه دې سټ ته تړلی شوي وو لکه څنګه چې قیدي تړلی شوی، ما بین رکبتیه لا کعبه بالحدید، او د زنګرونو نه واله تر د لاندې پړخو پورې د په دې وښپو کې بیړۍ پرتې وي، لکه عام قیدیان چې څنګه غټ قاتلان چې کوي غټ مجرمان هغې ته په دې وښپو کې بیړۍ غورځولی شوي، هغه شان ته دې تړلی شوی، لاسونه سټ ته تړلی شوي دي، لاندې پښو کې بیړۍ پرتې دي. موږ ورته ویل ویلک ما انت، هلاک شي ته څه یې؟ هغه ورته ویل قد قدرتم، تاسو قادر شوي زما په خبرو باندې، زما خواله چې راغلي وایي قد قدرتم علی خبري، زما په خبر باندې تاسو قادر شوي وایي، زه به تاسو له خبر در کوم خامخا، خو فاخبروني ما انتم، تاسو ماله خبر راکړئ چې تاسو څوک یې وایي. موږ ورته ویل نحن اناس من العرب، موږ څه خلک یو د عربونه، رکبنا فی سفینة بحریه، موږ په یو سمندري کشتۍ کې سواره شوي، نو موږ دغه دریاب د هغې چپو موږ باندې لوبې وکړې، یوه میاشت مسلسلې په موږ باندې لوبې وکړې، او بیا موږ دې جزیرې ته راوستلو، او بیا هغې کې موږ په وړه کشتۍ کې کېناستو، دلته داخل شو دې جزیرې ته. موږ سبار یو حیوان میلاو شو، یو ځل د سر راسه میلاو شو، دومره ډېر یخته وکړي چې هغه د سر نه واله خپو پورې پای کې ډوب و، مخ او شای نه معلومېدله. موږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ هغې راته وویل چې زه جساسه یم. موږ ورته ویل جساسه څوک دی؟ جساسه څه شی دی؟ هغې راته ویل چې تاسو به دغه کمره کې یو سړی دی، هغه ستاسو خبر ته ډېر زیات په شوق کې دی، دغه خواله تاسو ورشئ او دغه سره ملاقات وکړئ. نو موږ ستا طرف ته ډېر په جلدۍ باندې رالو،
زمونږ دا خیال موږ ویریدو چې چېرته دلته یو شیطان نه نو دې کس موږ ته ویلو اخبروني عن نخل بیسان، ما ته خبر راکړئ د کجورو د بیسان د علاقې. بیسان دا یو علاقه ده او دا تقریبا په اردن کې د هغې سره نږدې چې کوم د شام چې کوم باډر دی په هغې باندې دا پروت دی دا علاقه بیسان علاقه. د بیسان د علاقې ما ته خبر راکړئ. موږ ورته ویل عن ای شانها تستخبر، د هغې د کومو حالاتو باره کې ته خبر طلب کې. هغه ورته ویل اسألکم عن نخلها، زه تاسو نه تپوس کوم د هغې د کجورو په باره کې هل یثمر، آیا میوه کوي که نه کوي؟ موږ ورته ویل او کوي. هغه ویل اما انه یوشک ان لا تثمر، خبردار یقینا قریبه ده چې دغه بیسان علاقه بدی کې چې کومې کجورې دي دا باینده کې بیا میوې نه کوي. بیا موږ ته ویل اخبروني عن بحیرة الطبریه، ما ته خبر راکړئ د بحیرة الطبریه باره کې. بحیرة الطبریه دا مشهور دریاب دی، د دې باره کې خبر راکړئ. موږ ورته ویل عن ای شانها تستخبر، دای د کوم حالاتو باره کې ته خبر طلب کې. هغه ویل هل فیها ماء، آیا پای کې اوبه شته دي؟ موږ ورته ویل او کثیرة المیاه، ډېر زیاتې اوبه دي، او کثیرة الماء ډېر زیاتې اوبه پکې دي. هغه ویل ان ماءها یوشک ان یذهب، یقینا د هغې اوبه چې دي قریبه ده چې ختم شي. داسې یو ټیم په دغه بحر طبریه باندې را روان دی چې د هغې اوبه ختمېږي. بیا ویل اخبروني عن عین زغر، خبر راکړئ موږ ته دغه چینې د زغر په باره کې، د زغر په باره کې موږ ته خبر تاسو راکړئ. دام د حجاز طرف ته داسې یو علاقه ده، هلته چینه ده او په مابین د بیت المقدس او د دې چینې کې تقریبا 3 ورځې فاصله ده، او هلته فصلونه ډېر زیات کېږي، عین زغر ورته ویل کېږي. د هغې باره کې خبر راکړئ. موږ ورته ویل عن ای شانها تستخبر، دا یې د کوم حالاتو باره کې ته خبر طلب کې. هغې ویل هل فی العین ماء، آیا په دغه چینه کې اوبه شته دی؟ وهل یزرع اهلها بماء العین، او آیا د هغې اوسېدونکي د دغه چینې نه خپل فصلونه اوبه کوي که نه اوبه کوي؟ موږ ورته ویل او هي کثیرة الماء، هغه ډېر اوبو واله ده. واهلها یزرعون من مائها، او د هغې اوسېدونکي چې کوم دي هغې فصلونه کري د هغې په اوبو باندې. بیا یې ویل اخبروني عن نبي الامیین، خبر راکړئ ما ته دغه نبي باباره کې چې هغه د عربو دی، د امیونو نبي دی. ما فعل، څه کار یې کړی دی؟ موږ ورته ویل لقد خرج من مکه ونزل یثرب، هغه راوتلی د مکې نه، د مکې نه هجرت کړی دی، یثرب ته تللی چې دا د مدینې مخکرې نوم دی. نو بیا یې ویل اقاتله العرب، ایا عرب ورسره جګړه کړې ده؟ موږ ورته ویل او. ویل کیف صنع بهم، دا یې سره څه کار کړی دی؟ وایي فاخبرنا، موږ ته خبر ورکړو انه قد ظهر على من يليهم من العرب واطاعوه، موږ ته خبر ورکړو چې کوم تیر چاپېره چې کوم عرب دي په هغې باندې غالبه شوی دی، او هغې د ده خبره هم منو، درې تابعداري وله کړې ده. نو دې کس ورته ویل قد کان ذلک، دا کار رښتیا شوی دی؟ موږ ورته ویل او. هغه ویل اما ان ذاک خیر لهم ان یطیعوه، خبردار یقینا دا کار ډېر غوره دی د پاره چې دوی د هغه تابعداري وکړي. دا خبرې چې کله وکړل بیا اوس خپل تعارف کوي. و انی مخبرکم عني، او زه تاسو نه خبر در کوم چې زه څوک یم. انی انا المسیح، یقینا زه مسیح یم، مسیح الدجال. و انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج، او یقینا زه نږدې یم چې ما ته اجازت ورکړئ چې په وتلو کې زه به راوځم. هغه دور کې د ویلي چې زه نږدې یم چې زه به نږدې راوځم، ما ته اجازت ورکړئ شي. فاسیر فی الارض، زه به ګرځم په ځمکه کې. فلا ادع قرية الا هبطتها فی 40 لیله، یو کلی یو علاقه به زه نه پرېږدم مګر زه به هغې ته داخلېږم په 40 شپو کې. یعنې په 40 شپو کې به تمامه دنیا دجال چې کوم دی هغه ګوري، غیر مکه و طیبه، ما سوا د مکې مکرمې نه او د مدینې طیبې نه. فهما محرمتان علی کلتاهما، دا دواړه چې کوم دي دا په ما باندې بند دي. کلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما، هر کله چې زه اراده وکړم چې زه یو ته زه داخل شم، یا مکې ته یا مدینې ته، استقبلني ملک بیده السیف السلطا، ما ته به مخې د یو ملک راځي په ملایکو کې چې دغه په لاس کې به بربنډه توره ورسئ، یصدني عنها، ما به د هغې نه منع. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، او په هر کوڅه باندې د مکې او د مدینې ملائک موجود دي چې د هغې څوکیداري کوي، مخکې نه هم کوي وسره هم کوي. دا د مکې او د مدینې د هغې فضیلت دی. فاطمه بنت قیس رضی الله عنها فرمایي تمیمي داري چې کله دا واقع بیان کړه نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم،
وطعن بمخصرته في المنبر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله خپل امسا چې ورسره په دې منبر باندې داسې گزار کول هذه طیبه هذه طیبه هذه طیبه یعنی المدینه، دا طیبه دا دا طیبه دا دا طیبه د معنی پاک زاده مدینه. بیل الہل كنت حدثتكم ذلك، خبردار ما تاسو دې خبره بیان نو کړې د دجال باره کې. خلق ول او بالکل لیکلو. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما ته د تمیم داری د خبرې ډیر تعجب راکو، ځکه چې دی موافقت کړي زما د خبرې چې ما تاسو ته بیان کړی و او د مدینه او د مکې په باره کې چې ما کوم خبره تاسو ته کړی و دغه په باره کې ام تمیم داری خبره وکړه کوم چې ما کړی و تاسو ته. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا انه فی بحر الشام، خبردار دجال چې کوم دی د شام په دریاب کې او بحر الیمن یا د یمن په دریاب کې لا بل من قبل المشرق ما هو، بلکې دا طرف د مشرق نه لري، بلکې دا طرف د مشرق نه لري او طرف اشاره وکړه طرف د مشرق ته. دا نبی صلی الله علیه وسلم د تمیم داری رضی الله عنه هغه خبره چې کوم داغي تصدیق وکړي چې دا بالکل اشیا وای. دا دلیل شو په دې باندې چې دجال اکبر دا په جزیره کې ټاپو کې گیر دی، داغي مونږ ته معلومات نشته. نبی صلی الله علیه وسلم صرف دومره فرمایلی دي چې دا مشرقي سایډ ته یو علاقه د پاک علاقو کې د مشرق سایډ ته ایران دا علاقې غون دې طرفون ترازی عراق وغیرہ په دې علاقو کې کوم یو علاقه کې با یو ټاپو کې په یو دریاب کې په یو ځای کې گرفتار دی. نور علم الله تعالی چې کوم ځای کې داغي معلومات مونږ ته نشته. در دجال هغه حالات نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړ په دې حدیث کې، او دا حالات تقریبا اوس جوړیږي رفته رفته. د دجال دراوتلو حالات هغه تقریبا جوړ دي. وخت باندې تاسو ګورئ نوی نوی دجالان مرا پیدا کیږي. تاسو ګورئ وقت په وقت باندې د دجال چې کوم اراکار دي واړه واړه دجالان دارا پیدا کیږي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلیو چې زما په دې امت کې با دیش دجالان کذابان راوځي. د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې مسلمۃ الکذاب، اسود عنسی او دارنګ نور رفته رفته باندې وخت په وخت باندې دجالان راوتل د نبوت دعوی به کولی. بیا څو وخت کې غلام احمد قادیانی را پاسید، اغم د نبوت دعوه کله الله مردار کو. بیا وخت په وخت باندې زه په ځای باندې د نبوت دعوی کی. اوس په دې ان قریب یو سورج کې یو بل کس 50 صدق کې اعلان وکړو چې زم نبی ما اخیر داغه د شکل ته قتل پکار دی، ته خو دې خپل شکل ته وګوره، دشتا شکل چې کوي د نبوت ته چې ته د نبوت دعوی کې اصل کې د خلکو مقصد او غرض هغه اصل کې بل مقصد دی. زما د ذهن مطابق نن سبا کې چې تاسو ګورئ څوک د نبوت دعوی کوي، څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوي، څوک د قران کریم دغه ګستاخی کوي، څوک د اسلام د نور شاعر دغه ګستاخی کوي. د دې خلکو زمانه ذهن مطابق یو څو اسباب کې دلې شي چې ولی دا خلک دومره جرأت کوي په دې کارونو باندې. یو زما په ذهن کې سبب دا کې دلې شي خلک هغه سستا شهرت چوته لکی، سستا شهرت، آسان شهرت هغه غواړي، په دې طریقه باندې ځان مشهور کول غواړي، په دغه طریقه باندې دی واقع ځان مشهورم کو. دویم سبب چې کوم دی هغه زما په ذهن کې داري ډیر خلک هغه د بهر ملکونو د نشټیلیټي دغه تګی دي او دغه شوق لري د کفار د ملکونو دغه د نشټیلیټي. اول ته چې کوم پروتوکول دي ته ملاوي، کوم سہولیات دي ته ملاويږي، دغه سہولیات او ارمانی دي د خلک دغه د پاره دی ورالګي د اسلامي شاعر دغه ګستاخی کوي چې بهر ملکونو والا هغه خو په دې تمنا باندې دي، هغه دې ارزو کوي، د دې ارمان کوي چې کله به داسې یو کسره پورته کیږي چې هغه به د نبوت دعوه کوي یا به د اسلامي شاعر دغه ګستاخی کوي، د قران ګستاخی به کوي، د رسول ګستاخی به کوي. هغه په دې ارمان دي چې موږ هغه له پروتوکول ورکو، هغه له اعزاز ورکو چې خلک دې طرف ته ډیر زیات راغي بکو او واقع هغه شان تکیږي. لکه وخت په وخت باندې تاسو ته هغه معلومات شوي دي یا د هغه نشټیلیټي حاصلولو لپاره دیو دا کوششونه کوي. او دریم سبب زماج په ذهن کې هغه دی چې دا خلک د خپل ژوند نه تنګ شوی دی، چې د خپل ژوند نه تنګ شوي دي، ځان پچا باندې وجل غواړي. چې ځان پچا باندې وجني نو لہذا په خپل باندې خودکشي نشي کولای یریږي. لکه مثال دا یو کس ته خودکشي چرته د اوچت ځای کوله، د څلورم چت پنځم چت له خودکشي کوله، دغه په خوا باندې د بجلی تارونه تیر شيو، ناغه ویلو چې هر کدي بجلی تلاش ورارته ما در پاکستان بجلی اکثر بده کې بجلی نه نو کې دې بجلی پکې نه اسې بل اسرارته ما او کلان دې ټوپ کوم خلانه د سړیو زه جوړ دی ریګما دغه شان د خلک ګستاخی کوي. د 4 سړي دې کس ته ورته ګستاخی کوي
ته په موږ باندې ځان وجني په موږ باندې ځان کوتره کې موږ خو تانه کوتره کو دا خو حکومت کارونه چې کوي به لیکن دا خلک د دیو ضمیر بالکل مړلې یو واقعه چې مخه تراشي ابل ورځ یو بل واقعه راغلی دا ډیر افسوسناکه زړیر د زړه درد دا خبره کوم چې زهران دایمه چې دا وخت په وخت باندې دومره ناشنا کارونه چې کوم دی هغه کیږي عزتونه په مال کیږي مالونه محفوظ دي مخکې به د ماشومانو د ریپ کېدو وخت په وخت باندې تاسو ګورئ کله یو ماشوم په پلانیزي کې قتل کړی شوی دا دغه سره بدکاری شوی جنسي تشدد دغه سره شوی دی هغه بیا قتل کړی شوی دا ډیر په بے دردی باندې قتل کړی شوی دا لیکن دغه سره اوس دا ورځ پر ورځ دا واقعیت نور سی واقعيږي ابل ورځ په موټروي باندې تاسو به ورېدلې اخبارات ټول ډک دي سوشل میډیا باندې ډیر زیات دا ویډیو چلیږي چې موټروي باندې یو زنانه یو مسلمان خور د پاکستان اوسیدونکو هغه ته په گاډي کې تیل ختم شوی دي ماشومان عمر سره دي زمانونو په ځل باندې خپل ځل لاس کې دي په خپل ځونو باندې لاس کې دي لکه د ګریوان کې ځان سره سوچ وکړي څومره دا خلک څنګه دي شوی دي څومره بے ضمیر دي دا خلک دي خلکو کې بالکل حیا ورکه شوی دا ولې دا خلک د الله نه لریږي ولې دې خلکو په ځونو کې د الله خوف او خشیت ختم شوی دی د دې خلکو د الله نه ير ولې ختم شوی دا دا خلک قیامت ولې نه مني دي د الله عذاب ولې نه مني دې سره دا احساس تشتري چې آیا ورځ د قیامت باندې باندې حساب زما سره کیږي ورځ د قیامت باندې به خلکو په مخ کې شرم ورکیږم دا انسانیت دې خلکو نه ولې ختم شوی دی که قیامت نه مني خو به خبره ده لیکن انسانیت خو مني لہذا چې انسانیت ته مني نو ولې ته دومره بے ضمیر شوی ولې ته دومره څنګه شوی چې د زنانه د غونډګرانو خلکو قاتلانو ظالمانو زناکارو اخیرا ایستل دا او هغه وچته کړي د ماشومانو په مخ کې دغه سره بدکاری کوي دغه سره زنا کوي او هغه باندې تشدد کوي زمانو په خپل باندې تاسو په خپل زړه کې لږ فکر وکړئ لږ سوچ وکړئ څومره څنګه خلک دي چې د ماشومانو په مخ کې د یوې زنانه سره زنا کېدلی شي د دې ماشومانو په زړه به څه تېرېدل په دغه ټیم کې به دې کوم ارمان کړی چې یا الله په دې کې به څوک راشي اوس چې زموږ ته مدد وکړي زموږ د دې مور عزت په بچ کړي زموږ د دې مور د بې عزتۍ بدله به والي څوک په داسې راشي زمانو ګیره څوک د چا نه وکړي نن حالات داسې جوړ دي سړی په خپل زړه کې لږ داسې پښیمانه شانته شي زړه راتنګ شي زړه چې کوم دی خولې ته راشي یا الله دا خلک کوم حد ته روان دی د خلکو باندې شوي ستري دیو کې بالکل شعور نشته حیوانیت هم دیو کراس کړ حیوانیت هغه حدود هم دیو کراس کړ انسانیت خود در کنار د حیوانیت حدود هم دیو کراس کړ دا سکار خو حیوانات هم نه کړي کسر چې ظالمانو کړي دي من پر زور مطالبه کوو د حکومت نه چې بر وخت دا خلک دې گرفتار کړي شي او زم داسې کسانو لا په یو چوک کې پانسی ورکول پکار دي که چېرته دې خلکو نه په یو چوک کې پانسی ورکړل شوه د ټولو خلکو په مخ کې ردیو هلته سزا والا ورکړل شوه انشاء الله تعالی آینده کې به څوک جرأت نه کوي چې څوک د ماشوم عزت پامال کړي څوک د یو زنانه عزت پامال کړي څوک د چا مال ته لاس ورارتي څوک د چا عزت پامال کړي دغه عزت ته لاس ورارتي انشاء الله تعالی آینده کې به داسې کار نه کوي لیکن دا کار هغه خلک کوي چې هغوی ته 100% دا پته ده چې زموږ په شا باندې څوک شته زموږ به څوک سپورټ کوي موږ به څوک رازادوي خیر دی موږ به دا کار وکړو پیسې به مخکې کړو سفارش به مخکې کړو هغوی سره دا خبره د هغوی زړه ته پرېوتلې او د هغوی یقین په دې خبره باندې حاصل دی ځکه هغوی دومره جرأت کوي ورنه دومره جرأت خاص کر په داسې ځایونو باندې چې په ټول پاکستان کې چې وګورئ محفوظ ترین لارې چې کوم دي هغه د موټروې لارې دي لیکن زه حیران دا یم چې کومې محفوظ ترین لارې دي پای کې زما عزت محفوظ دی زمونږ د مسلمان خور عزت محفوظ دی زه به ګیله د چا نه وکړم اخر موږ فریاد چاته وکړو دا خلک فریاد چاته وکړي دوی خپل غم چاته پیش کړي چې الله اوس دا په کوم ځای کې موږ اوسېږو دلته خو زموږ عزت هم محفوظ دی زما وروڼو الله رب العالمین دا دعا کوو چې الله زمونږ د عقلونه موږ سره برقرار وساته زمونږ د عقلونه باخله د دې خلکو نه عقلونه اخیستلی شوي دي حیران دا یم ځمکه ولې نه چوي اسمان نه کاڼي ولې نه راورېږي چې کله داسې واقعیت راځي دا خلک خو د دې مستحق دی چې به دوی باندې کاڼي راورولی شي
زمکه کې دی خخ کړی شي لکه وخت په وخت دا عذابونه الله دې خلکو تم ښودلي دي لیکن دا خلق چې کوم دی هغه ځای له ناراضي الله رب العالمین سوال چې الله څوک د مسلمانانو عزتونو په عمل کوي یا الله خپل سزا غیله ورکا یا الله ستنګیره سزا غیله ورکا الله رب العالمین سوال چې الله موږ مؤمنان متقین جوړ کړي ته دجال مطابق ان شاء الله د جمعه کې نور بحث کوم دی هغه ذکر کوو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر